بعض علماء وایي چې نه نبی دا خاص دی دا به صرف انسان وي فرشته او جن دا به نبی نشي کېدی د هغوی ځان دلیل دی په دې باب کې بعض علما وایي چې د چا سره کتاب نشته نبی دی د بل پیغمبر په کتاب باندې عمل کوي دته نبی وایي چا سره چې کتاب دی ځان له ورسره دین دی دې ته رسول وایي لکه تاسو ته ووایم موسی علیه السلام رسول دی ځان له دین دی او ځان له کتاب دی هارون علیه السلام نبی دی ځان له دین نشته ځان له کتاب نشته دا د موسی علیه السلام په دین باندې عمل کوي عیسی علیه السلام نبی دی رسول دی اسماعیل علیه السلام نبی دی رسول دی ابراهیم علیه السلام نبی دی رسول دی زکریا علیه السلام صرف نبی دی یحیی علیه السلام صرف نبی دی نو وایي چې نبی دی ته وایي چې د ده سره به ځان له دین نه وي ځان له به ورسره کتاب نه وي رسول دی ته وایي چې د ده سره به ځان له دین وي او ځان له به ورسره کتاب وي پوه شوی پې الله به خوشحاله کا بیا په دې انسانانو کې چې دا څه نبیانو او څه رسولانو علما وایي چې رسولان 313 دي او نبیان دي 1,24,000 کم و بیش یا د 2 لکو د پاسه دا نبیان دي اسی به طور مذاق ته ووایم خو تاسو دا ریکارډونه والا ما بیا مذاق والا خبره بیا شیر کوئ اصل عجیبه خلک دی اب ورې مې هسې د یو ایسي واقع ذکر کړی و نو هغه چا ورکړی دی او تاسو خدای خبر کړه نیکبخته که مونږ سره هم ګزاره کوئ که نه کله کله مونږ هم جذباتو کې را شو نو مونږ ولې په چا توری کوئ ټوپک ووال ته ولې مونږ مخامخ کوئ مونږ خو ځان نه یېرېږو له ټوپک ووال نه ماماګانو نه خو ورسره یېرېږي په دې کاټلنګ کې یو مدرسه وه په دې کې یو چمیار کاکا و هغه به پکې تقریر کو وی خلک وایي چې پښتنو ته پیغمبران نه دي راغلي ولې دا موسی خان عیسی خان څوک و دا پښتانه نه و او دې کاټلنګ والا ته الله یونس علیه السلام راولېږو وی دې کاټلنګ والے خبره ونه منله وی الله ورته وی یونس علیه السلام ته دې بنیر ته ځه او دوی سره زه ګورم خو پښتانه بس چې چا د ځان سره نوم خان ولیکو مونږ وایي دا پښتون دی و تا خدای نیکبخته که څوک وایي مور مې پنجابی نه او پلار مې پښتون دی څوک وایي پلار مې پنجابی دی او مور مې پښتنه ده چې زه څه شی یم نو ما ورته نه خو ستا مور معلومه ده نه دی پلار معلومه ده ته به څه شی یې نو بس چې د چا د نوم سره خان راځي نو ته به ورته وایي چې دا خان دی دا پښتون دی نه هر قوم ته الله پیغمبر لګلی هر قوم ته بعضی کونسل ته پیغمبرو بعضی علاقه ته پیغمبرو بعضی تحصیل ته پیغمبرو بعضی ملک ته پیغمبرو داسې و چې په یو کلي کې 2 پیغمبرانو یو طرف ته یو پیغمبر لکه اوس چې امامان دي نو که 2 جماعتونه دي 2 امامان دي پکې او که 3 جماعتونه دي 3 امامان دي پکې دا علما د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو په درجه کې دي دوی ته دا ذمہداري حواله ده نو هلته پیغمبرانو دلته خلفا دي نو دا پیغمبران زیاتو نبیان زیاتو رسولان کمو دې رسولانو ته الله 2 ډیوټۍ حواله کړې وي هر نبی ته هر رسول ته 2 ډیوټۍ حواله کړې وي یو به دا کار کوي چې د خپل ځان نه مخکې پیغمبر تصدیق وکړي دویم به دا کار کوي د خپل ځان نه وروسته پیغمبر بشارت به ذکر کوي خلکو ته به وایي زما نه وروسته به بل پیغمبر راځي خلکو ته به وایي چې زه د ما نه مخکې دا پیغمبر چې تیر شوی و دا منمه د 2 پیغمبرانو یوه ډیوټي وه نور د هر پیغمبر 2 ډیوټۍ وي یو پیغمبر دی آدم علیه السلام بل پیغمبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی یوه ډیوټي وه د آدم علیه السلام یوه ډیوټي وه چې د ځان نه وروسته پیغمبرانو بشارتونه یې کړلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ډیوټي وه د ځان نه مخکې د پیغمبرانو تصدیق یې کړی دی ځکه د آدم علیه السلام نه مخکې پیغمبران نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته پیغمبران نشته نو دا 2 ډیوټۍ د یو پیغمبر وي نور د هر پیغمبر 2 ډیوټۍ وي د دې پیغمبرانو نه الله جل جلاله یو بله وعده واغسته هغې ته تناصر وایي
د یو بل نصرت وي د یو بل مدد وي چې تاسو پیغمبران به د یو بل مخالفت نه کوئ تاسو پیغمبران به د یو بل مدد کوئ کو د بل کلی نه تاسو ته چا اطلاع راکړه چې موږ د هغه پیغمبر داسې ویلي دي نو چې پیغمبر ویلي دي دا ټیک دي شاید چې د هغه پیغمبر دپاره مسائل جدا و د دې پیغمبر دپاره مسائل جدا و دا به ټیک د یو بل مدد به کوئ بیا د دې ټولو پیغمبرانو نه د جناب نبی کریم صلی الله بیا ووایه صلی الله علیه وسلم یو پیره بیا ووایه صلی الله دا سبق یاد کړئ یو پیره بیا ووایه صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې د ټولو پیغمبرانو نه واده واغسته واورئ د کورغ مسلمانانو د مردان ستاسو او زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبیانو پیغمبر دی او نور پیغمبران د عوامو پیغمبران دي ستاسو زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبیانو پیغمبر دی رسولانو پیغمبر دی او نور پیغمبران د عوامو پیغمبران دي او یادو ساتئ ما خو چې د کنه د حدیث اوریدل دي او کتل مې دي زما دا زړه باغ کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم ای زما امتیانو زستاسو په قسمت کې د نبیانو د پیغمبرانو نه الله تاسو له درکړی او تاسو یې په امتیانو کې زما دپاره منتخب کړي او زما ورونو په کائنات کې د دې نه خوږه جمله نشته مونږ له خپل قسمت ناز پکار دی چې مونږ الله د خپل پیغمبر دپاره خاص کړي یو او مونږ له دغه پیغمبر خاص کړی دی ورنه دا په دعاګانو نه میلاوېدو دا په پیسو نه میلاوېدو دا د الله انتخاب دی این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشند خدای بخشنده دا د الله په کرم کیږي او مونږ نه پیغمبرانو دعا کړې وه یا رب مالا دا امت راکی وی دا نه میلاویږي تا ته وی ما په دې امت کې حساب کې وی ته هلته رسېدی نشي پیغمبرانو کې د موسی علیه السلام دعا قبوله نه شوه د عیسی علیه السلام دعا قبوله شوه عیسی علیه السلام په خپله زمانه کې پیغمبر او ډیر ان قریب ورځو کې به راښکاره کېږي کورم والو او د نشئ ګورئ ما په یو ځای کې تقریر وکړو مهدي به زر راځي یو هلک پکې بېګا ماته وی مولي صاحب تا خو دومره نږدې کو ما خو لا واده هم نه دی کړی نه ما یې ښه نه چې نه دی کړی واده که نه د ښځه به دې خپو تنخه دې وه بیا به د هغې نه تلې څنګه قربان شم د فلسطین په حماسیانو باندې وی زمونږ په لښکر کې به هغه سړی شریکېږي چې شپږ میاشتې د خپل کور والا سره همبستري نه کړي شپږ میاشتې په تکبیر الله سره مونځ کړی وي یو مونځ ترې نه وي قضا شوی په 2 کیلو کجورو باندې چې 2 میاشتې روژه ونیسي بیا به زمونږ په لښکر کې شاملېږي بیا به ورته مونږ وایو چې دا پورې ټینک را روان دی او دا وظیفه وایه او دا بم والا او دا په دې ټینک کې په دې ټیرونو کې کېده الله اکبر دا وی ایمانی غیرت ته حیران شم وی بېشکه چې زمونږ سره د دنیا رابطې قطع شوې خو زمونږ د رب سره زمونږ رابطه نه ده قطع د فلسطینیانو ابو عبیده صاحب نننی پیغام ورکړی دی مونږ کله اسلامي حکومتونو والا وو مونږ کله ستاسو نه مدد غوښتی دی چې زمونږ مدد وکړئ مونږ صرف تاسو ته دا وایو چې د یهودیانو په سب کې مه ودرېږئ دا زمونږ ګیله ده تاسو ته د یهودیانو په سب کې مه ودرېږئ د خانقابي امام ته هم وایي مه ودرېږه زما سره خو ما ته خیرې مه کوه زما جهاد ته جنگ مه وایه د سعودي فرمان روا ته هم وایي د کویت دلال ته هم وایي چې ما ته پته ده چې ته د یهودیانو پیټوي ما سره مه ودرېږه خو زما خلاف د پیغمبر اسلام په خلاف کې مه ودرېږه او زه خو نه کوم ګیله د دې حکمرانانو نه ما ته خو پته ده چې په اوایسي کې څوک ولاړو چې دا کومو بادشاهانو پټوان وښکلي وو لږ دا پټوان راوالی چې دا د مسلمانانو مشران دي
کوم ټای او کوم کوټ پینټ چې يهوديان غوندي هغه تاسو زموږ مشرانو غوسته دي زه به سکه کوم د دوی نه چې دا به مسلمانانو په کار راشي زه خدا دعا کوم خدایا مسلمانانو ته د مسلمانانو بادشاہ ورکی خدای موږ د دې غیرو د جنټونو وساتي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي انا حظكم من الامم من الانبياء وانتم حظي من الامم زستاسو د پاره الله د نبیانو نه خاص کړي ما تاسو زما د پاره د امتونو نه خاص کړي زما عزیزانو د تمام پیغمبرانو نه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې وعده واغستا بیعت واغس او دغه بیعت بیا تمام پیغمبرانو ته په بیت المقدس کې وخو چې تمام پیغمبران را جمع دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سخت تکلیف تیر شوی دی د دواړو جهانو سردار مبارک ته پروانه رااله مخه بکیږه محبوبه نو دا خو زما د عشق لاره ده زه د داسې یو کتابي مسله نه کوم مولانو مولانا سی بیا په کتاب کې څه ونه ګوري چې بیا راپسې بیان ورکړه چې دا خو په کتاب کې نشته دا د عوامو په کتاب کې ده ها موسی علیه السلام یو عامی تقریر کو چې موسی علیه السلام الله ته وی الله ته ما نن سمې بستیا راکای وی الله ته وی چې نن به پټې در کوم وسالن نو موسی علیه السلام روان دی په ځای کې شپه رااله یو سړی ته ملمه ډوړې د خړل دی وینا د کور نو سالن راوړو او سالن چې راوړو پټې سالنو یا خدای پاک ستا په دې دومره خدای کې زما دق ورسېدو وی دی خرمزه وګدای شمه د جمی شپه ده شپې وګې شوی خدای سره حضور نه کیږي خو جو به خرمنه راوای غسوي وکړ بل ورځ بیا الله ته چې الله نن براله سمې مستاره کوي وینن بدن دي در کوم نه دي یا خدای ستا په دې خدای کې صرف نه خرم نه خدای سره نه خرم روزه بون زم د شپې روزه کې شپه رااله یو قربان هغه من مډوړې خړل وینا دونینی ولا راوړي په کور کې نور سنو یار نینی خدای سره نه خرم چې شپه شو بیا وګې چې بیا وخړل پدری مورزو دا الله ته وی الله نن بکم من وساره کوي الله دې موسی نن د زخبل من وسچار کو الله موسی علیہ السلام خوشاله دو او چې د الله بکم من مستیای چې د ګډانو چرګانو نه بسیوای بس موسی علیہ السلام د شپې او جمعه تلان او چې څنګه منځ کړي دی او بیا ځان له ناشته د ډوډۍ په انتظار چې اوس به د ما اسمان د خوانچره کوزيږي تب پیراله او چې تب پیراله داسې تاو راتاوي کو او چې هر طرف ته تاوي وي یا الله یا رب سماسي تمام بدن باندې تبوا او په هر پیره الله 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 وی چې سار شنو الله جل جلاله ته یا موسی زما من مستیخ کولی و کدا بلوزنه من مستیخ کولی و ویرا بستا من مستجاړي راخ کولی په دې خو جو ته زمانه يرشه وې نه خو هر طرف ته چورېده مونږ الله 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 نو الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی یا رسول الله یا محمد مخه وکېګا د طيب خلکو په کانو وشتي نن د ملاقات کول غواړم ملاقات ته لدا سینه کومه تمام پیغمبران د پلینډ کې ودرم کتابونو ذکر کړي تمام پیغمبران ولاړو هر پیغمبر به تقریر کاو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته استفاسنامه پیش کوله او بیا به د درود شریف ډاله پیش کولی دا چې تمام پیغمبرانو دا ډاله خلاص کړي بیا الله جل جلاله اسمانونو ته بوت او بیا ملاقات کو دلته موږ کړي دي تمام پیغمبرانو امام دي تمام پیغمبران مقتدیان ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د نبیانو پیغمبر یم زه د رسولانو پیغمبر یم زمان نبوت د کل کائنات ته پر دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تاسو کو متى وجبت لك النبوه یا رسول الله تا ته پیغمبري کله ملو شو وكنت نبيا وادم بين الماء والطين زد الله په علم مبارک کې پیغمبر ما ادم علیہ السلام لا د خور د ابو ترمز مصدرک الحاکم کې دا حدیث راغسته فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار کما محمد نوے پیدا کرے ما با آدم نو پیدا کرے ما با جنت نو پیدا کرے ما با دوزخ نو پیدا کرے
رسول الله صلی الله علیه وسلم واورې کورم والو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو په اول کې راغلی وي د آدم علیه السلام نه ډومبې به اخیری پیغمبرو کو په منځ کې ښکاره شوی وي به اخیری پیغمبرو کو په اخر کې راغلی دی به اخیری پیغمبرو ځکه زه تاسو ته سبق زه ورته غواړم چې دا نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او دا څنګه خاتم النبیین دی هلکه مونې صاحب دا خو ما ناشنا خبره واورېده ته بنیرې چېرته مونږ دوکه کوي تا څنګه کیدای شي چې په اول کې راغلی وی خاتم النبیین به په منځ کې راغلی وی خاتم النبیین به په آخر کې راغلی وی خاتم النبیین به او زه تاسو ته نن سبق ویل غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم زما استاذ خواجه خان محمد رحمه الله د ختم نبوت امیر مونږ ته سبق وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی پیدا شوی په دنیا کې لومبی دی ښکاره شوی په دنیا کې آخر کې دی ځکه خاتم النبیین دی بیا به یو مسله مونږ ته بیانوله خو زه د دې مسلې نه مخکې درته یو حدیث بیان کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دوه رونه دي په اسمان کې جبرئیل او میکائیل دوه رونه مې دي په ځمکه کې ابوبکر او عمر چې کله مې په دنیایي امورو دیني امورو کې د ځمکې دا دوستان رونه مې ماته یو خبره راکړي بیا زه پې عمل کوم او د اسمان چې دا دواړه رونه راته خبر راکړي بیا پې زه عمل کوم تاسو سموال یې ستاسو جمع مې زده کړې ده ځکه ما ته سبق ویلی دی سموال خپل مشر ورور ته لالا وایي همونږ ته باچا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل جبرئیل رالی نو جبرئیل علیه السلام ته ګیله وکړه یا رسول الله زستانه څومره مشر وم هم مشر یم او تا ما ته په نوم باندې ووي د سموالو په ژبه کې به د لالا ویلي وو د منیریانو په ژبه کې د باچا ویلي وو او تا ما ته ایلخه ویلخه نوم واغست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو جبرائیل استا څومره عمر دی وی یا رسول الله ما ته خپل عمر نه دی یاد خو چې زه کله الله پیدا کړم ما اسمان کې ما څلورمه پرده ولیده کتاب والا وایي چې څلورمه اسمان به دې مراد وي ما په دې کې یوه رڼا ولیده دا بلب دا رڼا مې ولیده دا چې یو پیره بله شي بیا څومره بله وي خو چې کله بنده شوه بیا لګي دې کې به 80,000 کاله تېرېږي دا ما لیدلې د 82,000 پیرې څو پیرې او 80,000 کاله پس دا لګي بیا د دواړو جهانو سردار مبارکو فرمایل یا جبرائیل دغه رڼا زه ومه اوس راته ته ووایې چې تم به ماته لالا به باچا وایې که زه به درته وم نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اول د خپل نور نه زما نور پیدا کو زما د نور نه قریش پیدا کړل د قریشو د نور نه باقی مانده دنیا پیدا کړل راځئ رونو رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خاتم النبیین دی زما استاذ موږ ته سبق وی د ماشومانو په دې سکول کې یو بکسه غونډه کې وی موږ ته جیومټري وایو پیژنې بچو هغه جیومټري کې یو سیز وی پرکار ورته وایو پرکار پیژنې پرکار یو طرف ته سنبه وي بل طرف پنسل وي دا پرکار باندې چې سړی دیره جوړي لومبه دا پنسل غاړه مخکې دی کو پرکار والا سنبه سنبک دی لومبه د دې سنبه لاندې یو سورې پیدا کیږي ښکاری که نه ښکاری وای سموالو څنګه ښکاری او دا وی د بنیریا خمه کړي اوس په دې نه پوهېږم څنګه ښکاری و تاسو خدای نیک بخت ده زه خو د درکولو نه وایم ځکه زه تاسو ته وایم چې سمواله بنیریان یو شان دي داسې به مونږ پورې نه خاندئ ښه دا پرکار چې مونږ کیدو دا سنبې لاندې سورې وشو ښکاري نه دا چې پرکار تاوی دا چې شروع کوي د آدم علیه السلام دی او چې دا دیره چاپیری دا د یو پیغمبر نښه ده دا چې دیره ده چې راغونډه کي دا عیسی علیه السلام دی راځئ زما وروڼو د هر پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لاندې پټ او دا هر پیغمبر دی د پرکار په ذریعه د پیغمبر سره تعلق دی ځکه هر پیغمبر د دې پیغمبر خبره کوي زمانه وروسته به یو پیغمبر راځي شته دی نه وسو ښکاري نه وسو خو په هغه به ایمان راوړی هر پیغمبر به دا دعوت ورکو هر پیغمبر دا دایره چې د آدم علیه السلام نه راغونډه شوه
را روانه شوه په عیسی علیه السلام باندې تامه شوه علما وایي چې دا دواړه پیغمبران یو ځای شو ولې دا دواړه یو ځای کېدل دې کې یوه نکته به زموږ ته استاد فرمایله وی آدم علیه السلام یې بې پلار او بې موره پیدا کړی دنیا یې پې بدله کړې ده او عیسی علیه السلام یې بې پلاره پیدا کړی دی دنیا یې پې بدله کړله دا نکته ده پکې آدم علیه السلام باندې د خپل وحدانیت پرچار کړی دی په عیسی علیه السلام باندې به د خپل وحدانیت اظهار کوي چې دجال فتنه به عیسی علیه السلام ختموي دا نکته ده پکې نو چې کله دا پرکار دا دایره دا داسې پوره شوه او پرکار یې اوچت کو د دواړو جهانو سردار مبارک ښکاره شو پیدا شوی کله و د دنیا نه مخکې ښکاره کله شو اخره کې کو دا پرکار چا په هر ځای کې اوچته کړی وي نو پیغمبر علیه السلام به خاتم النبیینو دا نکته ده پکې زما عزیزانو د دواړو جهانو سردار مبارک اخرنی پیغمبر دی او دا مسله دومره واضحه ده چې څوک تاسو دوکه نه کي د دریو څلورو مشایخو نه ما دا خبر اورېدله شمس الحق افغاني صاحب یوسف بن نوري صاحب عطا الله شاه بخاري رحمه الله د نورو مشایخو نه د قادیاني عدالت کې د جج په کمره کې جج ورته ویلي دي چې حضرت نبوت څه ته وایي وی رحمت ته نبوت خو رحمت دی نو تاسو دا مولان ولې وایي دا مسلمانان چې دا نبوت ختم دی هغه ورته ډېره عجیبه نکته ویلې ده وی په دې دنیا کې د هر ملک کرنسي دا رحمت دی او دا رحمت کرنسي په یو ځای ختمه ده د پاکستان نوټ د 500 روپو نه د 10 روپو نه شروع شوی دی یا د روپۍ نه شروع شوی دی دا په 500 ختم دی دا د پاکستان سټیټ بینک قانون پاس کړی دی چې د 500 نه سیوا دا د رحمت نوټ به په پاکستان کې څوک نه چاپ کوي نو دا د نبوت دا رحمتونه الله په پوره دنیا کې خواره کړی دي او دای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخیرنی ټاپه باندې دا نوټ ختم کړی دی وروستو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو بل پیغمبر نه راځي یو مسله یاده کړئ دویمه مسله دا یاده کړئ ستاسو زمونږ کورونو کې مونږ محلات جوړو بیا په مونږ په دیوالونو باندې بار ټایرې لګو بیا چې ټایرې ولګو یو ګټه پکې داسې پرېږدو هغې ګټې باندې د خپل شیخ نوم لیکو به افتتاح به دست پولان څوک پې لیکي هذا من فضل ربي څوک وایي د پلاني جونګړه څوک وایي د پلاني منزل نو هر سړی چې د کور باندې تېرېږي ماشاءالله ډېر ښکلی کور یې جوړ کړی دی ډېر زبردست کور دی چې دا ګټه یې پکې ولې نه ده لګولې نو هر سړی دې ګټې ته ګوري چې په دې ګټه کې به څه لګوي نو چې هغه ګټې کې هغه ځای پور شو هغه پکې ولګوله چې څه یې خوښه وه هغه یې پکې ولګوله بیا چې دې کور باندې خلک تېرېږي ماشاءالله ډېر ښکلی کور دی داسې کمپلیټ کور دی د دواړو جهانو سردار مبارکو فرمایل چې د نبوت مثال د دغې محل دی دا محل الله جل جلاله تیار کړی دی یو ځای د ګټې د کتبې پرېښی دی انا موضع اللبنه زه د دقې ګټې ځای یم او انا اللبنه زه هم دقه ګټه یم چې الله جل جلاله په آخر کې په دغه ښایسته بلډینګ کې زما د نبوت دا ګټه ولګوله زما نه وروسته به بل پیغمبر دنیا ته نه راځي زما عزیزانو محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناګانې په 2 قسمه دي یا په 3 قسمه دي یا یې وینا کړې ده یا یې عمل کړی دی او یا د هغوی په مخ کې چا څه تذکره کړې ده او پیغمبر علیه السلام په هغې چپ شوی دی دې ته تقریر وایي بعضې خلک دا برید غټ بریدي شونډو ته راوړي بعضې خلک د انګریزۍ دا کالر جوړوي نو راځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله قولي وینا باندې وفرمایل برید کنچي کوي ګیري ماپ کوي ګیري غټې کوي بیا یو صحابي راغی د هغه دا برید د شونډو نه اوښتي و پیغمبر علیه السلام مسواک او چړکۍ راوغوښته او هغې باندې ورله کټ کړه او دا یو وینا یې د قول دی دا بل عمل دی فعل دی او داسې اعمال دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې چا کړي دي او هغه پې چپ شوی دی راځئ زما ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم
نبوت اخیرنی دا قولی دا فعلی دا تقریری دا د قرآن نه دا د احادیثو نه دا د اجماع د امت نه په دې باندې په سودو دلایل دي 200 د پاسه یا د 300 د پاسه بعض علما د ضمنن دا قرآن کریم نه دلایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت اخلي عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کائنات کې دسی یو پیغمبر نه دی تیر شوی چې داغه په بدن باندې او داغه په وجود باندې داغه په خار باندې الله قسم خوړلې سیوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خار قسم خوړلې زمانه قسم خوړلې پلار باندې قسم خوړلې زمک زمانه باندې قسم خوړلې په خار باندې ولا قسم خوړلې په سر مبارک قسم خوړلې مخ مبارک قسم خوړلې ویختو مبارک قسم خوړلې کن مبارک باندې قسم خوړلې عمر مبارک باندې قسم خوړلې ازواج مطهرات ول ذکر کړی دي صحابه کرامو جماعت ول ذکر کړی دي تنها یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات بابرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وینا باندې څومره احادیث متواتره دا په دې دلایل دي زمانه رستو بل پیغمبر نشته د ټولو لومبنۍ اٹیک چې چا کړی دی په ختم نبوت باندې هغه مسیلمه کذاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وی چې زه په تا باندې ایمان راوړم چې ته پیغمبر یې خو په ما باندې ایمان راوړه چې زه ځان له پیغمبر یم دا ځمکه نیمه ستا ده او نیمه زما ده د دواړو جهانو سردار مبارک هغه مسلمه ته کذاب ولیدي ان الارض لله یورثها من یشاء دا ځمکه د الله ده چې چا دې غواړي ته دروغجن یې بیا چې د دې الچان راغلی دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کو چرته کې دا قاصدان د دې قتل جایز وي ما به حکم کړو چې دا ووجنه چونکه تاسو قاصدان یې ځکه تاسو نه وجنم او بیا فرمایل د دې ونی یو شاخ در کولو ته تا ته تیار نه یم نبوت خلیصي خو زمارونو د نبوت په کاز باندې چې د ټولو نه لومبنۍ چا قرباني پیش کړې ده هغه سمیه بیبي ده رضی الله تعالی عنها چې دا د ابو جهل په عتاب کې راغلی ده شنه ورته ګټه یخې ده د پاسه ورته سور شوی دی او خپو ته ولا زنځیرونه اچولي دي رسۍ اچولي دي اوښان یې ودرولي دي او ورته وی چې د دې خپل پیغمبر د نبوت نه انکار وکړه هغه وخت کې د سمیه بیبي ایمان ته سلام چې یو لفظ بدلیدو سره د دې ژوند بچ کېدی شو خو د دې غیرت ته سلام د دې ایمانی غیرت ته سلام چې دا سوال نه پیدا کیږي چې زه د دواړو جهانو سردار مبارک پریدم تمام دنیا پرې خودې شم ای زما رونو ای زما خویندو واورئ دا پیغام هر څه ته مونږ تیار یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پرې خودو ته تیار نه حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ دشمنانو په نرغه کې دی او پانسی کوي ورته وایي چې صرف دومره ووایا چې کاش چې زما په ځای زما دا محبوب نن پاتې شوی وي او زه بچ شوی وي او زما رونو د یو ګف سره دی بچ کېدو سلام پیش کوم د حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ ایمانی غیرت ته چې په دار ولاړ دی او ورته فرمایي او ظالمانو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپه کې از غبر داش کېدو ته تیار نه یم زما روحونه زما د بدن د ویښتو په هر مقدار زما روحونه شي او دا د خپل پیغمبر او د الله په نوم قربان زما عزیزانو ختم نبوت اهمه مسله ده سو خودو کنه کی موز کې کمی راتلی شي زکات کې کمی راتلی شي اذکارو کې کمی راتلی شي خو عقیده کې کمی را نه ولی الله شته دی یو دی سره د خپل صفاتو لایق دی آخرت شته دی حساب کتاب بکیږي او پیغمبران ټول حق دی زمون سردار صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی راځي زمارونو نن په دنیا کې په دې ختم نبوت باندې
دنیا وارونه شوي دي او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لا نور به راځي 10 کذابین به راځي هغه به د نبوت دعوه کوي دا ټول به دروغجن وي واورئ زه اخرنی پیغمبر یم زما نه وروسته به پیغمبر نه راځي كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر وانه لا نبي بعدي وسيكون الخلفاء فيكثرون زما نه وروسته پیغمبران نه راځي زما نه وروسته به زما خلفا راځي دا چې څومره دا اوس ته په سټیج ناست دي دا علما دا د رسول الله سلم خلفا دي نبوت ختم دی نه سایه شته نه زویل شته نه په بله نمونه شته د نبوت ټکي چې نبي او رسول ته په هره معنی علي داسې بل نوم مونږ بل چاته ورکولو ته تیار نه یو دا مسله ځان سره یاده کړئ دا مهمه مسله ده دا کالجونو ته لاړ شئ دا یونیورسټو ته لاړ شئ په تاسو کې چې کوم خلک په کالج کې سبق کوي په یونیورسټو کې سبق کوي زما تاسو ته حکمن درخواست دی تاسو ته چې تاسو په دې کالجونو کې د خپل پرنسپل سره تعلق جوړ کړئ د خپل وارډن سره تعلق جوړ کړئ او هغه ته ووایئ چې یاره موږ یو سیمینار کول غواړو چې په هغې کې موږ علما راوولو او په ختم نبوت باندې ورته لیکچر ورکو دا وکړئ زما ورونو نن قادیانیان لګیا دي نن دغه سازشان لګیا دي ستا او زما خور لور ستا او زما بچیان هغه قادیانیان کوي هغوی ته لالچ ورکوي برطانیې ویزه در کومه امریکې نیشنلټي در کومه الله دې موږ حفاظت وکړي دلته ستاسو په دې مردان کې یو سړی مردار کو زه په سفر باندې وم د خپل شیخ سره موږ په دې باندې بحث کوو ما دې بچیا چې دا به څنګه واقع شوي بای حضرت زه خو نور نه پوهېږم خو یو خبره ده چې امت مسلمه کې ما د مړي سره داسې بېعزتي نه ده لیدلې چې سړی څوک مړ کي د پلار قاتل د خپل وروڼو قاتل او د هغه د داسې بېعزتي وکړي د دې هلک چې بېعزتي شوې ده دا مولانو نه ده کړې دا نورو پاټو والا کړې ده پته لګي چې په دې سړي کې دننه ګړبړ شته ما ته څه کشم پشم نه کېږي اب تپس بیا د حضرت سره په سفر ومه ما دې بچی ستا خبره خو ټیک وه د دې سړي خو ریکارډ راووت د قادیانانو پمپلیټونو سره راووتل د برطانیې او د امریکې ورسره دا لرې راووتې ما ورته حضرت ما خدا لیدلي دي چې څوک د پیغمبر په نام نن د قیامت په ورځ د سپارش نه ځان مه بار کوئ نن خپله اخري سهاره مه ختموئ راځئ نن توبه وباسئ اسلام راوړئ د خپل سړي ته صرف وګورئ دا سړی وایي زه ښځه یم نو کله وایي زما باندې بیماري راځي چې په ښځو راځي او کله وایي چې زما نه بچی پیدا کېږي زما په خېټه کې حمل راځي نو کله وایي زه عیسی علیه السلام یم نو کله وایي زه امام مهدي یم نو کله وایي زه رسول الله سلم یم نو کله وایي زه خدای یم او کله وایي زه د خدای زوی یم دا د سړي زوی دی تاسو په کالجونو کې په بازارونو کې د چا سره باس راشي په چې تاسو سره باس کوئ ته به قادیانې څنګه پېژنې راځئ زه نن تاسو د قادیانې ښیم قادیانې به څنګه پېژنې قادیانې ته به ته وایي چې زه لا اله الا الله محمد رسول الله وایم دی به هم وایي زه لا اله الا الله محمد رسول الله وایم په ما په تا کې څه فرق دی نو ته به ورته وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي ګڼم دی به وایي زه هم عربي ګڼم نو ته به ورته وایي چې زه قریشي ګڼم دی به وایي زه هم قریشي ګڼم نو ته به ورته وایي زه حاشمي ګڼم دی به وایي زه هم حاشمي ګڼم نو ته به ورته وایي دی په عربو کې پیدا دی زه هم وایم چې دی په عربو کې پیدا دی نو ته به ورته وایي چې دی په مدینه منوره کې راغلی دی دی به وایي زه هم مدینه منوره کې یم ته به وایي چې په مدینه منوره کې بیا روزه ده دی به وایي او زه هم منمه اوس ته به په دې خپل کې وایي چې دا خو دا مولان دومره تنګ نظره دي نو دا عقیده او زما عقیده خو یو شان دی نو دې ته زه کافر ولې ووامه نو زما ورونو ته د ده په مکرو پرېډ نه پوهېږې دې تا ته څه وایي زه هم دغه پیغمبر اخري ګڼم چې دا په مدینه منوره کې روزه ده خو دې خپل سړي ته وایم چې دغه پیغمبر د دې سړي په شکل کې دوباره راغلی دی نو دا تاسو منئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې روح دپاره خو یو قالب و هغه په مدینه منوره کې دی بل قالب یې نشته یو بدن یې و بل بدن یې نشته نو ته به ورته وایي چې زه دا د مولانو ژبه به وکړي دا د بینډیګر مولي صاحب ژبه به استعمال کړي
ورته به وایي چې ستا په دې غلام باندې چې د پرویزې دی دا قادیاني په ده باندې زر پیرې لعنت دی به لږ ریوس ګیرو لګوي او دی به دا ته وایي مړه زه ولې بل چا ته کنځلې وکړم زما د بل چا د کنځلو سره څه کار دی ته به د قادیاني زویه ما ته پته ده ته قادیاني یې دی به چېرته تا ته کنځلې نه کوي چې دی د خپل کاڼه ته کنځلې وکړي زما عزیزانو چې تاسو دې ځای ته ورسېدئ تا ته پته ولګېده چې دا سړی قادیانی دی د ده مصنوعاتو نه بایکاټ وکئ چې کوم د قادیانیانو د اسرائیلو څیزونه دي په خپل دسترخوان باندې دا څیزونه مږدئ بایکاټ وکئ پتوه نه ده چې دا جایز دي که ناجایز دي شیز حلال دی به ټیک وي کافر نه هم سودا کولی شي لیکن قادیانیانو نه اسرائیلو نه په خپل ایمانی غیرت سودا مه کوه او بیا به تاسو د بل سوال راځي چې نه په دې پاکستان کې خو هندوان او سیکان دي نو دا قادیانیان دي پکې که نه بابا ما کله ویلي دي چې قادیانیان دي پکې نه وي زه خو اوس هم وایم چې قادیانیان دي پکې وي باقاعده وزیر دي وي باقاعده پی دي وي باقاعده مینې دي وي خو چې قادیانیان ځان ته کافر ووایي لکه چې هندوان ځان ته غیر مسلمه وایي نو چې هندوان غیر مسلمه دي سیکان غیر مسلمه دي د هغوی په دې اسمبلی کې ممبر شته د هغوی حقوق جنګ کوي موږ ورته ورکوو د هغوی د مندر دپاره موږ پیسې ورکوو نو خو قادیانیان ځان ته وایي چې زه غیر مسلمه یم بیا دې راځي ممبران د پاکستان کې جوړېږي موږ دا جنګ نه کوو د هغوی سره خو چې ته وایي چې زما جومات دی ته ورته جومات نشې ویلی ته ورته اذان نشې ویلی ته ورته مونځ نشې ویلی ته ورته کلمه نشې ویلی او زما ورونو دا مسلمانان نه دي که نه په نیټ وګورئ دوی څوک دې خوا مونځ کوي څوک دې خوا مونځ کوي څوک دې خوا مونځ کوي دا خو زناور چې څنګه ولاړي هغسې ولاړي او لږ راوالی د قادیانانو مشر قرآن له نه ورځي نه څنګه د قادیانانو دوی وایي چې موږ مسلمانان یو او تاسو په دې ښار کې ګرځئ نوښار کې پېښور کې ستاسو به زنانه وینئ هغې زنانو به دا مخونه داسې پټ کړي خړې او تورې بورقې به وي هغوی به دا مخونه داسې پټ کړي دا د دوو کسانو شناخت دی په ښځو کې یو د شیعهګانو شناخت دی یو د قادیانیانو شناخت دا زه نه وایم دا د قادیانانو چې چا ایمان راوړی دا ماته هغه ویلي راځئ زما عزیزانو محترمو دا بنیادی عقیده زده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی بل پیغمبر به دنیا ته نه راځي بېشکه موږ به په مانځه کې کمزور یو په دې مردان کې یو کسو پوډري و چا ورته وی چې اوټ په چا له ورکوي هغه ورته داسې په دې خپل انداز کې وکتل ای پوډري یم خو بې ایمانه نه یم اوټ به ملانو له ورکوم موږ وایو بېشکه موږ ګناهګار یو بېشکه موږ خطاګار یو بېشکه زموږ مونځ او زکات کې کمې دی خو مونږ کم از کم په ختم نبوت باندې د چا سره کمپرومایز د تیار نه یو مونږ د دواړو جهانو سردار مبارک د نبیانو تاج حسابو د تمامو پیغمبرانو سردار حسابو الله جل جلاله دی د علماو په علومو کې عمر کې برکت ورواچي چې په دې اهمه مسله باندې مونږ ته سالانه سیمینارونه کوي 23 تاریخ باندې جلسه ده 23 نومبر باندې جلسه ده زه به د کورغ مسلمانان ګورم چې زه ستاسو د جلسې له راغلی یم د جمعې په ورځ د هېڅ چېرته نه ځم خو زه ستاسو د جلسې له راغلی یم د خپل نجات لپاره په 23 تاریخ باندې انشاءالله په غټ جامع مسجد د عیدګاه کې به هلته جلسه وي هلته به زه تاسو سې کومه چې ستاسو چهرې ما سره تاسو میلاو شئ او تاسو چې دا ملا زموږ کلي ته راغلی و د خپل نجات لپاره به راځئ وکیلان ډاکټران پروفیسران سکولوالا هغه راولئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه خبر کوي رسالت نه خبر کوي ختم نبوت نه خبر کوي کوی به که نه به کوئ کو چېرته د سر قرباني راځي ورکو به که نه به ورکو یاره کروغ والو تاسو غیرت ته خو زما سلام دی خو داسې خو کمزورې غونډه کې اواز وکړو د سر قرباني به ورکو که نه به ورکو د سر قرباني به ورکو د مال قرباني به هم ورکو د جاه قرباني به هم ورکو الله دې موږ له په امتحان کې نه راولي خو انشاء الله دا قرباني به ورکو چې کله د ختم نبوت جلسه وي مظاهره وي راوځو به که نه به راوځو به انشاء الله انور شاه کشمیری رحمه الله عطا الله شاه بخاري رحمه الله هغوی ذکر کړي چې
چې ماته الله فرمایي زه جنت ته زه به جنت ته اله ځمه چې په ختم نبوت کې زما سره کم ملګري وو دا مې ځان سره جنت ته نه بولي انشاءالله د خپلو مشرانو سره به جنت ته ځو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.